دغه وکړه تاجګوره بس دی ښه دا ډېرې دي بیا به ګرمې ګرمې پخو یاره زه خو یم چې یو 30 نور ولګو څنګه ده نو بیا خو دې خلکو ښه پته ده چې لږه یخه شي نو وي دا خو یخه ده دا سهارنۍ ده دا تا ته به پکې بیا ټیمونه ښیي نو بس همره خیر دی چې ګاک را زیات شي بیا به وله ګرمې ګرمې لګو ښه بس بچی ښه السلام علیکم قیصریه وعلیکم السلام منصف بیخي څنګه چل دی جوړې قیصریه دا ته مې ځمکه لیدلې ده او را سره لاړ شي را لیواله نیک خو مې تکړه دی یو تیار کور به لوالي څنګه یې خوښه ده دا په تیار کور څه کوي مړه نن سبا خو تیار کور خلکو داسې جوړ کړي په خټه کې خښتې لګولي وروره چې لږ شان سیلاب پرې راشي نو ټول نیل شوي د رالوېدو خطره هم پکې دله همدغه ځمکه ښه ده ځان له بیا ښه په مینه باندې آباد کړي او که نه زه خو یې آبادۍ للمه چې په خپل سور یې جوړ کړم نو پیسې میسې داسې شته او که ناسې چې پیسې را سره نه وي نو ما به هسې د ځمکو تپوس کوم بس دلته یو کنال پټې چا سره شته دی او پیسې مه خرابوه کېده هسې به دې پیړه ډاډئ دغه دی د په کښتونه علمه لږې لږې به ورکې نو بس کار به دې ټیک شي ښه چې کښتونه دې ختم کړل زړه به دې کودو شي بس دا خو مې نور هم خوښه ده په دغې پیسو باندې به یې آباد هم کړو تاجګوره داسې کار دی زه داسې ځمه دا ځمکه ولاړمه که نه او ته بس ترتیب ته ګوره که نه ګاګ ته ګوره بیا به نوره ډوډۍ ولګوې ښه نیکه بېغمه شه کار ته به زه ګورم ته بېغمه شه ښه دوکانه نیکه ډېر مزېدار پلاټ دی او داسې دونه خبر شویم کال له پکې خیري بایپاس را روان دی د کروړونو روپو جایداد به دې جوړ شي ښه مالک ته مې رینګ کړی اوس په راشي هغه سره زه بس زه خبره کومه ښه څه ټایم به راځي بس اوس په روزي رینګ مې ورته کړی دی همدې ځای کې زما په خیال چېرته اوسېږم زه خو یې داسې ډېر پېژنم نو خو دا ځای ډېر ښایسته ځای دی ښه روډ ته نږدې او مطلب دا چې بایپاس پرې را روان دی دا د پراپټۍ والا نه دي دا دونه ښایسته خبرې کوي ما ته چې بس پلیټ کې ګلاب جامن دي او خورمه دونه ښایسته خبرې کوي دا اله به دې تېښه شي پلاټ کمرشل دی که نه د سړي ته زما خپل سړی مې او ملګري مې تا له خو زه هغه پلاټ نه علمه ته ما په دغه خلکو کې مه واچوه زه خو ستا سیمپل ملګری یم که پلاټ ښایسته یې او که ني خو تاسې دونه مزېدار کوي ته چې سړی دا پلاټ راوالي او ویې خوري دونه مزه ورکړي سړي له که نو زه خو ستا په پیدا کې لګېم اوس پته یم چې هغه کومې پیسې دې جمع کړي دي هغه راواله چې بل ځای دله والم وه خو ګوره داسې کار وکړه چې ګوره ځمکه راله په ښه پیسو واخله هسې نه چې ګرانه یې راله واخلي چې سبا څوک دا ونه وایي چې دا شی ګران دی هسې ده هسې چاته ویه مه خو هسې ده هسې خو ما را نه وستې ته به اوس صحیح کې ګوره قیصرې ګوره ته مې ملګری ښه ګوره ګوته را سره ونه کړي د مالګې نرخې دي که نه یار ته ما پرېږده که نه د مالګې نرخې دي که نه مړه زما هسې دي نه تا نه سالم و نه زما بس یو دغه یو ګوټ شربت دی به دغه را بخې دغه بس کوه ویم به روټۍ باندې وخورو روټۍ به باندې وخورو کبان به باندې وخورو نمک منډۍ ته به دې بوځو خو دا شی راله ښه واله هغه دې نیکم راغی او دغه رالی السلام علیکم وعلیکم السلام په خیر نیکه څنګه یې څه حالات دي څنګه چل دی الله دې خوشحاله کړو وروره نیکه بس دا سړی دی ته راځه دې خوا کښېنه چې داسې لکه دا ریټ میټ وڅه وکړي ښه ها بس دا ته چل دی که نه په کښتونو باندې مې دغه مخکنی پلاټ هم ورکړی او دا یې هم ورکړی دی نور ته چاله ګورې په کښتونو پلاټونه هم نه ورکوم ښه که نه یاره نیکه ما تا ته ټلیفون هم د دې دپاره کړی ما چې خیر دی څه به پکې پیسې درکړي او دته ما دا خبره هم کړه ما یې بل چا دی نه ورکوي خو ما یې سړي سره زما داسې پېژنګلو جوړه شوې ده ما یې ماله ډوډو له راځي که نه نو خیر داسې لږه ګزاره مو که د هغه بل نه وله لږ ورکړه هلکه خفه نه شي یار لکه زکام والی یاره وروره د بل مسلمان ته خیال کوه که نه دې پوزه ته لږ نه نیسه که لاس مې ورته مخ نیولی و خیر دی خیر دی بس خدای خیر کو نو وروره بس دا ثابت کنال به چټل خبره کوه په څو بیا وله ورکې با داسې چل وروره چې لانجې کونجي والا زم نیمه بس په 30 लाख کې کانال شولو 2 लाख په نغدې راکړي او بقایه 30,000 روپۍ کشت دی بس چې کشت خلاص شي بس قبضه به درکړم ځان له کار بار سټارټ کړه بیا بس ټیک ته نیکه تا سره 2 لکه روپۍ جیب کې شته 2 لکه خو نشته دی خو دا پکې دا صحیح پکې ورکړه نور بل بیا مازدیګر ورکو 50,000 دي دا به پکې صحیح والي او انشاءالله ماښام به زه به مو څه خیر دې راشم نو ماښام به دله باقي پیسې راوړو ښه
زه سیده خوښه مې راځئ د ستا هم د سره وکړو راځئ راته سره یاره که قیصریه او کې راځه په څه لانجه اړولې ما ولې تا چې ما له کوم پلاټ اخیستی دی زه پرې ډېره متپس رالم هغې کې خو تازه درې څلور قبرونه چا ایستي دي یاره د هغې نه خو زه هم داسې خبر شوی یم او چا راته دا وم ویلې چې دا د ادیري حصه وه خو زه هغه مونږ چې د چا نه اخیستی هغه امریکې ته تښتېدلی دی خو ته راته دا ووایه چې کښتونه دې ختم کړي که لا شته کښتونه خو مې بله اوس ختم کړي دي ما له اکاونټ نمبر را لېږلی و په هغې به مونږ ته پیسې ورلېږلې زه شکر دی چې دا کښت یې ختم کړې غاړه دې کولاو شوه اوس یې ادیرې ته وقف که بس ثواب به دې کېږي